13 ورځ کونړ ته د ارشاد حج او اوقافو وزارت مسلکي معین شیخ زر محمد په مشرۍ پلاوی راغلی و. یا پلاوي په کونړ کې د یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کونړ د جوماتونو ملا امامانو سره په بېلابېلو موضوعاتو ناستې ترسره کړي. د حج او اوقافو وزارت مسلکي معین د ملا امامانو څخه وغوښتل چې د منبر له لارې د اسلامي امارت په تګلاره او پالیسۍ رڼا واچوي ترڅو خلکو ته یې کړنې په بشپړه توګه ورسیږي. د مساجدو باره کې د امامانو سره مجلس وشو چې د امارت اسلامي پالیسي خلکو ته د منبر د لارې ورسیږي. بل دا چې حقیقي دین، حقیقي اسلام په مکمله معنا سره تطبیق شي او د خلکو اذهان په دې باره کې روښانه شي. نو په دغه هکله چې مساجدو ښه طریقې راشي او د خلکو مشکلات د مساجدو د لارې نه هغه حل شي او نظام ته د امامانو د لارې نه خلکو ته د خلکو مشکلات نظام ته ورسیږي. نو په دغه بنا باندې زمونږ دا سفر کونړ ته و. په ورته وخت کې د کونړ ارشاد حج او اوقافو رئیس دیات پلاوي څخه د نورو غوښتنو ترڅنګ د دغه ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. نو موږ ویل چې تشکیل زموږ پراخه شي، د علما زمونږ چې کوم دی هغه مقرر شي په دغه مساجدو باندې. نو زمونږ مساجد چې آباد وي نو هغه مسلمانانو ټولنه به مخ په ترقۍ وي. او بله غوښتنه مو عمده دا وه چې موږ د حج اوقافو ریاست نه لرو کونړ ولایت کې، چې موږ ته دا ریاست جوړ کړی شي، ځای راته هم واخیستی شي او ریاست هم راته پکې جوړ شي چې د دغه مشکلاتو نه خلاص شو. د یادونې دا چې کونړ ته راغلی پلاوي د جوماتونو د ملا امامانو د معاشونو د ډیروالي ژمنه هم وکړه.